اردوغان د پوتین او اوکراین ترمنځ سوله کوي. ترکیه د جنگ بندیدو لپاره د روسیې شرطونه اعلان کړ. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ترکیه اوکراین کې د جګړې درېدو لپاره د مسکو د وړاندیزونو جزئیات ډاکیزه کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ترمنځ پرون پنجشنبه ټلیفوني خبرو کې په دې اړه بحث شوی. د دغه وړاندیزونو له مخې اوکراین باید دا ومني چې راتلونکي کې به یې بې پرې پاتې کیږي او له ناټو سره به نه یوځای کیږي. مسکو همدارنګه غواړي چې کریمیا او د ختیځ او اوکراین یو شمېر سیمې د روسیې د خاورې برخه شي. ښاغلي اردوغان ته ویلي چې دا مسله یوازې له اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره یو په یو خبرو کې هواریدای شي. بل لور د اوکراین ولسمشر ویلي لیوال دی چې خبرې وکړي. له خپل اوکرایني سیال سره یوه خبري کنفرانس کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وویل ترکیه چمتو ده چې د دواړو مشرانو د کتنې قربانه شي. بلخوا د سپینې ماڼۍ ویان د جینساکي وایي روسیې د شخړې د پای ته رسولو لپاره کومه لیوالتیا نه ده ښودلې. د اوکراین او روسیې ترمنځ داسې مهال د جګړې د پای ته رسولو لپاره د نویو هڅو خبره کیږي چې د جګړې ډګر کې کوم ځانګړی بدلون نه دی راغلی. پنټاګون وایي د اوکراین بېلابېلو کرښو کې د روسانو پرمختګ درېدلی دی. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې.